یو ډېر لوی بزرګ تېر شوی دی نوم به یې وانه ځکه نیوا به علم دته مرزا مظهر جان جانان رحمت الله نو ښځه ډېره زیاته بد اخلاقه وه او دې خو د زمانې ولي بزرګ تفسیر مظهري د علامه رحمت الله علیه دا د ده په نسبت لیکلی هغه ته یې منسوب کړی دی ډېر لوی بزرګ د کراماتو خاوند او د ډېر لوی ولی د خدای نیک انسان لیکن او دوره نفیس و چې د حد نه وتې جامه صفا سوتره چې معمولي غوندې بره چا ټوپۍ کږه وه نو په تندي به یې ورته 12 بجې شوې ټوپۍ دې ولې کږه ته په ټوپۍ نه پوهېږې که لږ بچا یو شی غلط وکړو نو غصه به وله ورتله ښځه وله خدای داسې ورکړې وه چې د زمانې یو لوی شرمښ و مصیبت نو یو ځل یې د خراسان نه یو مرید راغی چې مرید یې د خراسان نه راغی نو نیک دروازه یې وواله نو ښځې یې دننه آواز ورکړو وی څوک یې وی د خراسان نه راغلی او د حضرت صاحب ملاقات له راغلی بس هغه د غصې نه پړکېده وی څوک حضرت صاحب وی مرزا مظهر جان جانان رحمت صاحب حضرت له راغلی بس وی ادس حضرت ته او پیر دی څه شی دی خدای پاکه دا څه په جنجال و مونږ خو هغه د سر تاج او دا ښځه دا څه مصیبت دی وی زما د حق زما خیال نه ساتي د ښځې خیال نه ساتي د بچو خیال نه ساتي ټوله ورځ په جونګړو کې او په جوماتونو کې په ځنګلونو کې ګرځي دا څنګه پیر دی او دا ستاسو د لاسه ګډوډ دی تاسو راځئ مانم خاوند بدرخه کړی دی او که بیا رالی چې برابر بس دې غریب وي چې خدای پس مصیبت هغه پس دروازې ته راووته د ته شغوال غرې وان تاسو په جنجال واورېد ور دونه بد اخلاق د مېلمه خلک قدر کوي عزت کوي احترام کوي بد اخلاقه وه نو دې داسې وګت بار ته پریشان او ستړی چا نه تپوس وکړو وی ما حضرت صاحب کوم ځای وی داسې په دې لاره نیختلې ته یو ځنګل ته ورسېده وی چا نه به تپوس کوي مخکې ته ټول خلکو پېژنده خلکو به یې قدر کوم نو چې دی یو په ځنګل ته لاړ نو په جمدي زمري سورو او په لاس کې مار د پاغې د زمري وی جمدې مار نو دی حق حیران ودرېده نو پیر صاحب ورته وی هلکه ولې حیران یې وی حیران په دې چې مار او زمري دې قابو کړي دي او ښځه نشي قابو کولی موږ نه خویړو ویسته اوس مې مړه درځېږي دې بلا شیشه کې سره شرمخ سره ته ګزاره څنګه کې 15 منټه ورسره ودرېده مړه مې درځېږي او ستا ورسره د کال 12 میاشتې ورسره 30 ګنټې دي نو ته دې بلا سره څه ګزاره کې او ته څه وایې او ته وایي وی دا د دې ښځې په دې بد اخلاقۍ زما صبر دی چې خدای پاک دا مرتبه راکړی دغه دوه لارې دي یا به صبر کوم او یا به طلاق ورکوم که طلاق مې ورکړ په دې فوټپاتونو کوڅو کې به ګرځي او ګناه به کوي بس ما ته خدای پېښه کړې ده نو ګزاره به ورسره کوم ګزاره به کوې د ښځې سره بد اخلاقه شوه دین به ورته ښیي او کله په دین نه م اوځي بیا مې نصیحت په عاشقانو اثر مه کوي بس بیا خبره ختمه شي د دنیا عاشقه ده هغه بیا د خاوند خبره نه مني ته په خپل وس کوه خپل دین ورته ښایه مني که نه مني ورته ښایه په نور به ورسره ګزاره کوې ګزاره او که ګزاره ورسره نه کوې وال ټکول به نه کوې ښه ښځې وال او ټکول په شریعت کې منع دي ګناه چې دا مونږ کوم وال ټکول کوو دا درته وایم دا ښه خبره نه ده کوتک پته ونیسي مال یو څه ګوره یا تاسو ټولو ته چې څوک ښځې وایي کور کې به برکت نه مال کې رزق کې به برکت بالکل نه مال یو سړی راغی ما ته یاره جي مال کې برکت چینی راوړم څو ورځې پس خلاصي اوړه راوړم څو ورځې پس خلاصي چای خلاصېږي غوړي خلاصېږي کور کې برکت پیریان دي که څه مسله ده برکت پکې نشته مې ښځې سره ژوند څنګه دی وي ښه دی شکر دی نه مې خبره منل او وال ټکول کنځل منځل شته که نشته یاره وی ډېره مرداره ده دی وی خدای بېخ وباسه وی تا تپوس وکړو نو اور کې ته ولاړ یو هر وخت کوتک او د دې ملا د ډبو مې بس مې ښځه چې وی برکت بني وی دا کتاب کې دی مې دا زما کتاب کې دی دا کتاب کم نه مې وره زما کتاب کنه مې چې ته وې نه خو تا ته مخامخ څه نشي ویلې او چې ته بار ډیوټۍ له وځې چینی راوالي لښتي کې غونډ پوهېږي
ښځې ما خو بلو مېلمه راغی چې چیني نشته ما خو بلو دړی راوړه لږ مېلمانه دې راځي څه بچي دي شربتونه نه څکي څه اوړه دغه چل کوي چای سره دغه چل کوي غوړي دله تویي ا د نه زور وباسي د دې زمانې ښځې داسې نه چې بدل پرېږدي بدل نه پرېږدي درته حقه زور د نه وباسي کمیس برې لستوڼې شلېدلي یا ښځې دا لستوڼې مې پسو شلېده د سري ګرمه شوې ونه موږ څه وکړو نو سري ګرمه شوې ده قصدن یې وله ګرمه کړې او چې د کور نه بار وځې نو کمیس په دې هلوړی اچولي قصدن یې درته هلوړی کړي چې دروازې یا ښځړیا ورېږه صبر وکړه دا کمیس دې هلوړی اچولی دی چې دا پې لا مهربانه وي دا نخرې به د باندې کوي نو دا د دې ښځې په بد اخلاقۍ زما صبر دی چې خدای دا مرتبه راکړی یو ځل کور ته راغلی نو ښځه ورته وایي تم ځان ته پیر وې ما کله ویلی دي خلک راته وایي ځان ته زبرګ وې ما نه دي ویلې خلک وایي وې زبرګ دغه و چې دا په هوا روان و هلکه اوس په هوا خو قارغانه موجود دي په هوا روان و دا زبرګ و نو دی ورته وایي میرزا صاحب وایي دغه منې چې نیک سړی و نه به منم تو په ځمکه دې تندي وسولو وایي دا منې وایي ستا د قسم چې دا منې چې ښه سړی و وایي زما دې په خدای قسم چې دا زه ومه اوس هم منې که نه منې وایي رښتیا وایي دا خپېرې ځکه کږې وږې وي منل پکې نشته زمارونو بد اخلاقی پکې شته په دې به نه خفه کېږي نیکان هم شته صالحان هم پکې شکر نشته دیندار هم پکې شته بد اخلاقی غیبت کنځل چغلي خاوند ته جواب کول خیرې دا په ښځو کې ډېر زیات دا رواج دی دا مصیب هر مسلمان دا د خدای ولی دی مومن ولی کافر د خدای دشمن دی مسلمان د خدای دوست دی خو دوستانه کې فرق دی د چا هغه دوستانه لږه کمه د چا زیاته د چا د هغې نه زیاته او یا چا د هغې نه زیاتي نو موږ به ولي پسې پېژنو چې کوم قرآن موږ ته ویلي چې دا د خدای ولی دی بس لاول به عقیدې ته ګورئ او دویم نمبر چې عقیدې د حضور پاک او د صحابه او د اهل سنت والجماعت عقیده بس دا شوا او دویم به دې ته ګورئ چې تقوا پکې وي اوه مرتبه د تقوا زموږ علما ذکر کوي یو دا چې د کفر او د شرک نه به ځان ساتي دویم دا چې د کبایرو نه به ځان ساتي او بعضې حضرات وي د بدعاتو نه به هم ځان ساتي دا هم کبیره ده خو د یو خاصې وجې نه ځان له ذکر کېږي او څلورم دا چې دی به د صغایرو وړو ګناهونو نه هم ځان ساتي او پنځم دا دی چې دی به د هغې مباحو نه هم ځان ساتي چې هغه ګناه ته سړی رسوي او شپږم دا دی چې دی به د شبهاتو مشتبي څیزونو نه هم ځان ساتي او اوم دا دی چې هر ما سوای الله به رستو کوي الله به مخکې کوي الله ته به توجه مخکې ساتي دا علماء ذکر کړي نو دکې چې تقوا وي او پرهیزګاري ورته موږ په پښتو کې وایو نو دا د خدای ولی شو زمونږ خلک دلته دا یو سوچ کوي چې بس زیارت ته ناست د خدای ولی دی منجور د خدای ولی دی زمون خلق وای بس دا زیارت کې ناس ته به چرسونه مسکی اغلب خلق دی په مادم واچو ما تشابه دوام کا او نظرانه به مولوی حالانکه ډیر داسې دی پاغه کې چې غویلا منظم سم نه ورزي اغیلا تلاوت د قران شریف هم سم نه ورزي اغینا آمنت بالله او دام سم نه ورزي اغینا د ویترو په اخر کې چې کوم دعای قنوت دی وروا یقین په خدای او قدم ولا سم نه ورزي نو هغه ځان غم پکار دی هغه چې هغه دار سجده کی نه د زیارت من جوړې ما مجاور موزبر زیارت خدمت کوم او بس پدې د خدای ولی شم نه ولی کېږي پدې زیارت من جوړې ترې څه ضرورت دی زیارت تا نه څه پیدا ده زیارت ته من جوړې څه چل کې زیارت سره د صحابه او نلوی اولیاء د خدای سوکشتا نشته په مقدس مکه قسم دی که د صحابه او نلوی اولیاء نور وي
یو ځل د عبدالله ابن مبارک نه چا تپوس وکړ وی عمر ابن عبدالعزیز دا لوی سړی دی او که حضرت معاویه رضی الله عنه، چونکې د حضرت معاویه رضی الله عنه په زمانه کې لږ جنګونه شوي وو، اګرچې اجتهادي غلطۍ وې، او عمر ابن عبدالعزیز ډېر د عدل حکومت تیر کړی دی، ډېر د انصاف حکومت یې تیر کړی دی، داسې حکومت یې تیر کړی دی. ګوره داسې ولی و، دې ته ولی وایي چې د ده په وخت کې به ګډان او شرمخ یو ځای ګرځېدل، شرمخ به په ګډو چیلو حمله نه کوله. دا یو خارق للعادت شی دی، دې ته کرامت وایي. بادشاہ د زمانې دی بادشاہ، لیکن شرمخ دا حمله نه کوي په ګډو چیلو، او چې په کومه ورځ دی وفات شو نو شرمخ په ګډه چیله حمله وکړه، نو شپونکې په صحرا کې انا لله و انا الیه راجعون وی، او عمر ابن عبدالعزیز وفات شو. چا وی تا ته څه پته ولګېده؟ او چې پته یې ولګوله واقعي همغه وخت کې وفات شوی وی، تا ته څه پته ولګېده؟ وی چې دی بادشاه د انصاف، نو شرمخان زما ګډو چیلو سره یو ځای سریږي او یو ځای ګرځي، لیکن نن شرمخ په ګډه چیلې حمله وکړه، پته ولګېده چې د انصاف حکومت د مخ د ځمکې نه پورته شوی دی. دومره د کرامت خاوند، دومره لوی سړی چې عدل او انصاف یو نمونه و، دنیا وایي چې د عدل او د انصاف نمونه وه، هېڅوک پکې انکار نه کوي. نو ځکه ورته وایي چې عمر ابن عبدالعزیز لوی سړی دی، بادشاه دی او د الله ولی دی. داسې کرامت دی چې شرمخ په ګډه چیلې حمله نه کوي. نو الوی دی که حضرت معاویه صحابي رضی الله عنه عبدالله ابن مبارک ورته وی ویښته دې راله غونې غونې کړل، وی که دا ټوله دنیا د عمر ابن عبدالعزیز غوندې خلقو نه ډکه شي، دا ټوله دنیا، نو حضرت معاویه رضی الله عنه چې په کوم اس ته حضور پاک سره جهاد کړی دی، د هغې اس د خپې دوړې ته هم نه رسېږي. معاویه صاحب خو لا ډېر لوی سړی دی رضی الله عنه، د هغه اس د خپې دوړې ته هم نه رسېږي. ولې؟ صاحب صحابي دی، هغه اسی دا رسول الله صلی الله علیه وسلم په مرګرتیا کې په جهاد کې شرکت کړی دی. نو صحابه ټول اولیاء دي، ټول د خدای اولیاء دي او بزرگان دي، د رسول الله مبارک سترګې په لګېدلې، د حضور پاک سره سینې غشو ته او تورو ته مخامخ کړي دی او د پیغمبر علیه السلام دفاع کړې ده. او لاسونه حضرت طلحه سور لزایده لاسو لګېد، دا شل شو او په احد کې به د پیغمبر علیه السلام نه غشي راتمبول. داسې خلق تیر شوی دی. قرآن د حضور پاک نه واغېسته، امت ته ورسو، سلطنت د اسلام خور که او وطن یې پرېښوده، بچي پرېښودل، هجرتونه وکړل، په نارو کې د پیغمبر علیه السلام سره قسم په خدای جهادونه وکړل. حضرت ابو موسی اشعری رضی الله عنه وی یو جهاد کې حصه دوی اغشتې وه، یو لوی جهاد کې حضرت ابو موسی اشعری رضی الله عنه شرکت کړو، غزوه ذات الرقاع وته وي. نو خلق زمونږ د علماو چې ذات الرقاع وته ولې وي، نو څه شپږ اووه وجې دي. دو کوئی دا رقاع ټوټو ته وي، رقعو ته غر مختلفې سې سپینې تورې وغیرہ، خیر هغه به پرېږدو، طالبانو خبرې دي. ابو موسی اشعري څه وایي؟ الله اکبر. حالانکه دا خبره به بیا خلکو ته نه کوله، وي زما نیکي خورېږي. وی دې جهاد کې زمونږ نه د خپو نوکونه پروتي وو، داسې سخت سفر و، نو مونږ به په خپلو ګوتو باندې او په نوکونو پټۍ تړلې، ځکه ورته غزوه ذات الرقاع وایي، هغه جهاد چې ټوکړو والا. نو چې ته سوچ وکړه چې دونه قرباني څوک ورکړي، چې دونه پیاده سفر یې کوي چې نوکونه ترې وغورځېږي، او دې بیا هم جهاد کې منډې وایي. او داسې جهاد نه دی لکه دې زمانه کې که سړی بیماره می نو مورچه کې کېنه په ټوپک ډس کوه، نه منډې به وایي په هغه جهاد کې. دشمن پسې منډې وې نو چې د چا نه نوک وغورځېږي نوکونه، او بیا هغې باندې ټوکړې وتړېږي، او هغې کې خپې بلې خپې په دې شګو په دې کاڼو کې دشمن پسې منډې وې. والله بالله که داسې کار څوک وکړي، داسې څوک کولی شي. نو صحابه ټول اولیاء الله دي، ټول د خدای دوستان دي. ایمان خو هغې نه مونږ زده کړی دی. یا ایها الناس، ای خلقو آمنو کما آمن الناس. علماء لیکي چې مراد صحابه دي.
هغه شان ایمان راوړل کوم ایمان چې هغه د صحابه والا ایمان آمنو کما آمن الناس نو دا غي ایمان خو الله زموږ د ایمان معیار ګرځولې چې هغه ایمان وساته او تقوا پاږي کې هغه وا چې د تقوا نمونه وي زمارونو نو هر صحابي د رسول الله مبارک معجزام دا او هر صحابي دا د خدای په اولیاءو کې لوی ولی دی لوی ولی لیکن دغه صحابه شهیدان شوی دي او دامل شوی دي داغي قبرونو ته منجور نه ناس چته کې یو کس دوته چته بعد دې کې ناس دی بل خبره ده لیکن تابعین دا اوس خلق ناس دي منجوریان ځان جوړ کړی دي او مونږ نه کوي ها یو سړی دی او د اولیاء قبر لذي ور قبرون لتلخو سنت کی رسول الله مبارک فرمای چې تاسو نه هیته کوم زیارت القبور ما تاسو د قبرون د زیارت نه منې کړي وي یو وخت کې منې کړي ځکه خلکو با قبرون سره د ناروا حرکتونه کول چا به بچي غوښتل چا به ما د بیمارۍ نه جوړ کا نو بیا چې العقیده د ټولو درست او برابر شوي وی الا فزورها فانها تذکر الاخره دی لزه دا سړی ته اخرت یادوي سړی ته پاندې سړی ته نصیحت ته نو قبرونو لته شي د عام خلقو ته شي د شریعت د اصول مطابق د سنت مطابق او د اولیاء او غلام ز بالکل لارشا دا فائدہ خبره منه خبره ده دا فائدې خبره تعالی و فائدہ درکې حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها هر جمعه کې یو ځل د حضرت حمزه رضی الله عنه په قبر ملاقات لته کول د خزو اگر چې بعض علما د خزو زیارت قبور منع غني او زموږ جماهیر وی چې نه جایز دی بالکل اچھا پیغمبر په لعنت ویلې دی ودا د هغه زمانه سره دی چې زیارت منع اوس الا فزورها کې سړو ته حکم دی خدم پکې طبعا داخلي دي به هر خیف خلاصه د خبره ده چې رسول الله مبارک به بقیته رسول الله مبارک د حضرت حمزه رضی الله عنه او د احد د شهدا بالکل د وفات مخ کې تل دی زیارت کړي اول ته تقریرم کړي نو زیارت د قبرونو بالکل د شریعت مطابق بالکل مستحب دی کته زه او د شریعت په دایره کې د نزا فالته د ډیرا والد او منجور د ځان جوړ کړي ولی څه ضرور دی ته چل کې تاسو تختې درنس که څوک دې کارنی وړي ته چل شوی او صرف دې تر چل جوړ کړي دي چې خلک به زیارت لراځي زبول غټونه مټونه کوماله او پیسې راکړي خلق په زیارت لراځي نو زیارت په توانه پیسې به غورځي دبا پیسې اخلم دا په شریعت کې منه دا ناروا هغه من جوړ مونږ کوي خدای والے اغله مونږ نه ورځي اغله منت بالله نه ورځي اغله قران نه ورځي او ختم خلق د خدای ولی وي دا کم نه د خدای ولی اچر سنس کی بنګونه اس کی 400 بنک کوي او پیم خوري او چې تورشه غ زیارت ته دا بیغه کوټو ته ورشه نو داسې بین به تروخي د 400 نو لوخړې او ډډو دی به ترو باز روزي او زمون خلق التم دي قمقل خلق ته بے ضایع چيلې بوالي التوړ سره پارا چيلې وړي دا مې د پیر بابا منلې دي دا مې د کاکا صاحب دا وره ګوره منختی عبادت تا د الله بکوي کله زیارت یا د بل چا منختی دی وکړه لاړ کافر شو عبادت د غیر الله د بل چا باندې ځړي کافر کیږي دادا د خدای په نوم چيله حلال کا او ثواب زیارت ولی تبخه نیک تبخه او قبل چا تبخه بخا الته دولو د څه فائدہ ده مالته چيله غریب خاوند دی بلا مزدوره کړي ګوړ او چاري او د دیاړي 1500 روپیا روزي شپک سوا نو غریب سلو 15 شپک میاشته کې ځان لړ چولی نو خدای سیل تړ شوی پیسړیا ما خو استاد سر د پیر بابا تور چيله منلې نو دیم دا سینې نه نشي او خوشاله شي چې د خدای ګوره ما سره ډیره مینه ده نو سقرس کې اوسه غلګي لګي جمع کړي نو لاړ شي نو ګرځي او په میلو تور چيله وانه خدای نه بختو تور اوس پین پکې چار اوسته دي تور مې منلې دي سپین ما ګران واني نو خدم شي او دیم شي او سره سلو پینځه بچیم شي نو لاړ شي زیارت لا من جوړ لور کې انداستاش وای هاي خدای مکه کې جمعات له خدای نه بخت خرج کس په جمعات یو لگاوا مدرسه کې یو لگاوا غریب گاونډی لا دی ورکا غریب لور لا دی ورکا غریب خور لا دی ورکا خپل ځانونو لګاو دا دې څه نخره جوړی کړي
مالګه به راوړي او بیا به په رشته دارانو ګرځئ ما د پیر بابا نه او د کاکا صاحب نه مالګه راوړې ده او د پلانکي صاحب نه مالګه راوړې ده نو بس خلک هم وایي داسې دله مدینې کجورې دي او د زمزم اوبه دي نو مالګې خلک تحت شریعت نه خلاف والله که دا د صحابو زمانه کې د تابعینو زمانه کې او د امامانو زمانه کې دا قصې مونږ ځان د پخپله دا یو نخرې جوړې کړې هغه منجا ورته به خلک دي دا زمونږ وطن ګزاره کې تاسو ورشئ پنجاب ته چې پته راته ولګي دلته کې خو لا بیا ما ته یو سړي قسم وخوړه قسم جومات کې ګورې ناست دی ما ته قسم وخوړه یاره یو غلطي رانه شوې ده او ته ما ته څه وظایف وښایه چې هغه زه ووایم او ما ته خدای معافي وکړي مې څه چل دی کړی دی وایي مونږه یو ګروپ یو مونږ به دا زیارتونه کنستل دا ګورې ما خپلو بچو ته هم نه دی ویلي مې څه نه څه جنجال ته اوس جوړ نه شي مونږ دا ډېر زیارتونه کنستېدلي دي په چا کې بوتان راوتلي بوتان یقین وکړه چې بوتان پکې راوتلي بوتان دا چې کوم وخت هندوان د دې وطن نه تلل زمونږ دا خلکو د زیارت ډېر احترام کوي نو دوی څه چل کړی دی دوی قیمتي بوتان خښ کړي دي او زیارت یې جوړ کړی او دوی سره او سپین دا په دې ځمکه کې خښ کړي دي او زیارت چې د زیارت خلک احترام کوي دا به محفوظ وي زه چې بیا چې ته راشو نو مونږ به بیا وباسو هغه بیا رانه خبره ختمه شوه د زیارتونو خلک جومات نغلا کوي زیارت نه کوي جمعات نغلا کوي قرآن شریفونه کینې او پکې کوځي دونه ډاډه دي او زیارت دوی کورلو د شپې را باندې ګټه اړوي دا راله نقصان راکوي دا د پخوا د مونږ د مشرانو تپوسو کې بوساړې به د زیارتونو خوا کې تړل وی د زیارت خلک احترام کوي دا بوساړه څوک نغلا کوي د شیخانو بابا سره خلکو تړلې که ما ته یاد شیخ ثابت بابا سره به خلکو تړلې که به نه تړلې وایي دا خلک نوړي د زیارت په خلک احترام او قدر کوو یارېدل به او د خدای نه نه یارېږي زیارت نه یارېږي خدای نه نه یارېږي دا زمونږ یو سوچ دی نو دا سره دا سپین او دا بوتان به خښول نو زیارت به جوړ کړه چې زیارت خو مسلمانان احترام کوي نه وردي وایي به چې زیارت دی نو دا به محفوظ نو هغه به مونږ ډېر زیارتونه کنستري بوتان پکې راوتي او سکه مسرو سپینه موتری او یو ځای مو کنه وی غټ زیارت او بیا بند کا وی پکې د سپو او د خرو ډانچې پرته اډو کی د سرو د خرو د سپو اډو کې پکې پراتو او د دنیا خلق بدل او سبب ما غختنه به ته کولې چې ما جوړ ک سپینا او سپیتا وای خرتا وای بوتا وای یا خدای پاک چې پورا اصل معلوم نه اصل د چاره حاجی صاحب د تورنګزو رحمت الله علیه حاجی عبدالواحد صاحب چې په لکړو کې دفن دي دوست خدای ولی دوست بزرگ دی دوست مجاهد دوست جهادونه کړی دی اول د دفن نه موږ ته پته ده چې دا څوک دا دلته زموږ بابا صاحب دوست موږ ته پته را چې دا په جهاد کې سره د خپل مرګرو شهید شوی دی هلته په قبر جوړ شوی دا بابا صاحب شو دا مدی بابا شو دا اوس په سلسله کې باقاعده په سلسله کې دوی پته ده چې دا نیکان خلق تیر شوی دي عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه دا غلط شو امام ابو حنیفه رحمت الله علیه دوس معلوم خلق دی دا نیکان تیر شوی دي بزرگان تیر شوی دي اولیاء تیر شوی دي لیکن دا سه چې خلق وتناس دي من جوریان او په قبرونو سیرې پرتی او دنیا راځي او ایمال ټوله لاندې پکې بوتو مال ټوله لاندې پکې د سپی او دا خر نو چې تاسو پته نشته چې دا څوک دی د کم ځای دی فضل نوم ولا خلق خیر پلان کې بابا پلان کې بابا الکه نوم ولا ته خو درې وګوره دا څوک دی د تاریخ معلوم کا او د پیر بابا تاریخ شته د لوی بزرګ تیر شوی دی پورا تاریخ موجود دی د کاکا صاحب تاریخ شته یو ډېر لوی بزرګ تیر شوی دی یو ډېر لوی نیک سړی تیر شوی دی رښتیا د خدای ولی پیر بابا واقعي یو ډېر لوی بزرګ تیر شوی دی واقعي د خدای ولی سیدو بابا یو ډېر لوی بزرګ تیر شوی دی واقعي د خدای ولی نیک سړی نو تاریخ وشته کنه کته ور دی نو دا چې به تاریخ پراتی دی او من جوریان وتخا اصحاب بابا صحابي دی سنان ابن سلمہ ابن محبق رضی اللہ عنہ کی دی نور صحابہ موثری دا یو معلوم دی غنی تابعین خو سره دی
جهاد کې شهیدان شوی دي دیو جن قبر قبل پن ورخاته وګد یو کس نه ګڼ کسان دي په خبره را ما پويږي کنه نو تاریخ معلوم نه مونږ ته سلسله معلومه ده نو دا اوس نه کان خلق داسې نورم ډېر شتا لیکن دا اوس یو سړی خبره کوله ماته پنجاب کې ورچا پنجاب کې توبه به بس پنجاب کې یو سړی غریبو خدای بوته ډوډۍ او فلان کې نو هغه غریب تنگ شو اخذ ته تا خدای به خو بس زه دی ولې کولم کې ډوډۍ نشي راوړې هغه لټ باندې سړی ناراض دی لټي خدا کاری مړه خطا کړی خو بے غیرت دی سار چې ودشي ماسپخین را پاسي ماسپخین مخلا سويندي ما جګر به ودشي ما خام را پاسي او ما سودان به ودشي سار بدغه لټ دته ز بے غیرت وي پر دې سوالونه کوي او بیا پر دې اجرو کې چې لمانډه کوي بے خوان د بے غیرت کارو کړه خدای نیک بختا د دین کارو کړه د دنیا کارو کا قسم په خدای داسې خلک دي چې سار نه مغرمي پوری ګوډو نه کوي په دې ګرمه کې نر دې دا نر د سار نمازیګره پوری غریب لګیا دي دیاړي کوي دا نر ځوان دی دا کسب کون کې نر ځوان دی نر رسول الله مبارک ته حضرت سعد رضی الله عنه پلار ورغی چې ستړي مشي وسرو کل دا ګوته سخت وي دلته ګوټه وي ما هاذا یا سعد دا سدي دا لاس دکلک دی دلته ګوټې دی وی دا الله رسول بچوله په روزي ګټم سسګوره په وا مو چاري پر راکاګم نو چې سر څوک سسګوره چاري وی دا د ګوټې کېږي لاس کلک شکلک بچوله په روزي ګټم سسګوره وا او چاري پر راکاګم قسم دې د دوالو جهان مبارک سردار اغه لاسونه اوچت کړل او خولې کړل وی دا لاسونه به جنت ته ځي دیاړي مار خو نر دی نر چې مونږ سره کوي ګوډمار خو نر دی خدای بچوله روزي ګټي ګلکار خو نر دی سار نه ګرمه پورې خدای بچوله په دیوال ناس دی ګرمه ته روزي ګټي لوار خو نر دی اور ته ناس دی او ګرمه ته ناس دی او غریب لرونه تیرې او بچوله روزي ګټي ترکان خو نر سړی دی کټه دغه رانده و سره د اره و سره د خو دو کر خارې نشم راخ کله او ترخز و سره د او بچول روزي ګټي دا مزدور کار دا بټیاران شو دا نور شو په ګرمه کې چې لګیا دي او دا مهنت کوي د خپل بچو د پاره او حلال مزدوري ګټي او خپل منځ او داس کې قسم په خدای ناراض دا جنت والا خلک دا به خوندي نه دا څوک زمیداری کوي سار غریب وز خپل زمیداری کوي او د او بخوره کوي او وساړې تړي او ترې شلې کوي دا هنران دي یا څوک دی ډول دي او خپل بچو له سار دی او حلال ګټي دا خو چې دا کټ کې پروت ته پردو جروت دی او چلم نه کخرا کاږي او دقه سه سانډا پروت ته دا به غیرت دلاره ده بے غیرت لري خارشه منظم نه کې روزیم غړې وړې دي او دان نه دلوي لاټي برنس جوړ کړي دي دا سني پکا کسب کا خپل بهر کې زمارونو خبره مې دې پورې کولا چې هغه سړی لټو خزه وتوي خارشه زده وکړم ته سار نه ماخامه پورې موږ بس سفرو بس دروي راشه آسان کارو کا یومین جوړو د زیارت غلالا بس هغه سره پریوت دا خاصان شه دي زمون خلقو قمقل دي څوک چيلي بوزي او څوک ګډ بوزي او څوک نغدي پیسې وړي او منجور ولا شاډه بي او بس بیا واپس راځي خزم دي او سړیم دي او بډاګانم دي او ارازي او وي جوړ شو ما نا جوړم خو چې دې زیارت تلاړم نه جوړ شو ما نو زیارت ته پس جوړ شوي شیطان درکې نه ناوته نو دلې اړه کې واچول چې د زیارت تلاړ شه جوړ بشي نو چې لاړ کې نو شیطان د نه وته نو چې راشه نو جوړ شو نو بیا د دنیا کې په یو خبر دی مړه دا زیارت تلاړم دا نمبر باندې هغه 14 نو دا نه خاصم شي هغه لاړم نو ټیک شوما نو داغه خوره مې راواغشت په ځخه مې واچولا نو دنیا خلک روان شي او چې روان دي او منجور پکې مزید منجور لګیا دی دیو سره دی د منجور خدمت کی زیارت جارو وي او پیسې دي چې خزه بردست را روان دي او منجور په خپلم کوي او دلم ور کوي خورا او کورته مړه شی چالو شو اخره کې هغه منجور په تنگ شو
هغه ورته وی چې تا خدای بې خباسه بس دې کنه کال دو دی ما سره تیر کړ تیاره نغده وړې او ترکاري او ډوډۍ وړې پیسې وړې خوارشي د چې ته نه مزدوري کوه زمونږ رزق کیسه لګوتې وې دلته موږ سره ناستې اپې تنګ شو نو دې رخصت کړ چې دې او یو خرکوچې ورکوي زه به څه کوم چې ته ما رخصت یې وې دا خرکوچې والا دې ځنګل ته ځه او دلته لرګي پرې کوه خشاک او خرڅوه ځه خرکوچې باندې سور شو را روان دی په لاره کې خرکوچې را پرېوت پې ماته شو مړ شو چې مړ شو ته خو وې چې ما خو 2-4 کاله د پیر صاحب دی خو دې ته پیر وایي که نه منجور صاحب خدمت وکړو یو خرکوچې میلاو شو هم مړ شو نو خورې پې واچولې او کېناستو ته جاړي یو خرکوچې په دونه محنت میلاو شو هم مړ شو جاړي چې خدای اوس به څه کوم د هغې خرکوچې نه خدای زیارت جوړ کړو ډېر څو لګېږي خلق براتلل وروره چیلې راولو نغدې راوړو ارس راوړو بس سړي خشید هغه خرکوچې خوره ښه مضبوطه کړه او ښه زبردست زیارت یې ترې جوړ کړو او غلاف ملاف یې پې واچو بس شی روان شو هغه چې کومې پیر او استاد یو هغه ته چا وی چې دلته خو بل زیارت دی او دنیا غیله روانه ده ما په لاره را چې دوی ګورم چې دا څوک دی دا څوک ښخ شوی دی چې څنګه راغی وی کتل دا مرید یو لکه هغه په خولې لاس کې خو دې چپ شي غږ باندې چې ځان لکه وي دا چاته ناشته پیدا خرکوچې دی مړ شوی دی مې په خاوره واچولا هغې نه شی ولګېده زبردست فیکټري ده داسې فیکټري ولګېده او داسې شی ولګېد چې بس زبردست پیسې دي او را روانې دي او بنګلې دي یو مسله په قمقلو باندې خدای پاک په بې وقوفو قمقلو خرو باندې په ما خدای را مهربانه کړي خرکوچې دی پیر یې ورته وایي دا ډېر ښه ذات دی وایي چې زه ورته ناست یم هغه یې مور ده وایي ډېر ښه نسل دی وایي ما هم پې ډېرې پیسې وګټلې او ته به هم پې ګټې دا د پنجاب دا قصې بېزې پته نشته تا ته دا زیارت دی پته نشته او زیارت دی دی مری سره خوا کې ما په خپله نه دي لیدلي چا راته وی چې هلته کې به د بجلی لین خلکو بوته او اونې به را پرېوتې لین به خرابېده بیا به لین پرېوتېده بیا نو لین یې په بل طرف واړه نو ټرانسفارمر یې ورته ولګو نو چې په بل طرف واړی نو بس بیا خو بجلي به همیشه یې که هغه د اونو نه یې په بل طرف کو نو یو سړي خوب ولیده وی دلته زیارت دی د قسته مړه ما خوب ولي چې دلته د خدای ولی دی او پاغه باندې خورې واچاوه نو هغه لاړه هغه هلته کې څه چې کوم ځای وي دلته د خدای ولی دی ورېږه زیارت پې جوړو خوب مې لیدلی دی نو په هغې خورې واچولې او دې وخت کې حکومت منظوري ورکړه تارونه یې اخوا کړل وګوره که نه د خدای ولی مې جوړ کړه نو څنګه بجلي روانه شوه نو هغې ته ټرانسفارمر والي سرکار وایي ټرانسفارمر والي سرکار ټرانسفارمر بابا خدای پاک دغه زمونږ هغه اولیاء چې د هغې یو سلسله معلوموي یو نسب معلومي یو نیک سړی تیر شوي یو عالم تیر شوي یو بزرګ یو مجاهد یو شهید ټیک شوه لیکن چې پته نه لګي هسې موړه خلکو جوړه کړې ده او جنډې پې لګولې دي او دنیا خلک ورځي او سلوټونه ورته کوي او دوه ګوتې په تندیک دی او دوه په سترګو ایږدي او چپ چوپې جوړ کړې دا د خدای ولی شو دا چې ورته ناست دی منجور دا د خدای ولی شو نه دا نه دی دا ولې ایمان وګوره او بیا وګوره چې تقوا پکې شته او که پکې نشته خبره د پرهیزګارۍ او د تقوا ده یو دویم واوره دویم په دې پنجاب او سند کې داسې خلک دي چې ګیرې به هم خرئ برید به هم ورسره خرئ او ګیرې به هم خرئ او پتلونونو کې به ګرځي او مونځ به نه کوي بلکل او خلک روان دی غیله لاسونه ولا ښکلی او خپې ولا ښکلی او ولې چې دا د پلانکي نوسۍ دی یاره واقعي نیکه خو یې نیک سړی تېر شوی دی د هغه نوسۍ دی یقین په خدای که پرون هم راته یو ملګري خبره کوي پرونی خبره یو لوی سړی دی تاسو یې پېژنئ او دې درته نوم نه علم سرکاري سړی دی لوی سړی دی نوم یې درته نه اخلم وی ما ته وی چېرې تا خو دا نه منځونه دي او څه دي څه دي دا دونه منځونه سره پاره کې ما ورته وی یاره دا خو د خدای حق دی او خامخا به منځ کوم او ته نه کې وی زمونږ نیکونو مونږ له ډېر منځونه کړي په خدای قسم پرونی خبره
زمونږ نیکونو مونږ له ډېر منځونه کړي ستا نیکه مونځ کړی هغه به تاله فایده درکوي مونځ نه کوي او دا قسم په خدای چې دومره لویه مدد د دغې خلکو د هغه زیارت مدد هغې کې بکسې ښودي او پراشپیل ته دا روپۍ راکوي جنگلی ته توکړي پراشپیلونو روپۍ راکاږي او خلک دې ورته غورځوي د زیارت لپاره دا خدای ظالمانو چا له لاړې دا پیسې هغه سیټانو نوابانو له لاړې اګر خیالو له لاړې زیارت له نه ځي د څه کوئ دا پیسې په جومات ولې نه لګوئ دا غریب له ولې نه ورکوئ دا کونډې خور له ولې نه ورکوئ دا کونډې ترور له ولې نه ورکوئ دا په مدرسه ولې نه لګئ دا څه کوئ په کوم طرف روان دی دا پیسې دي چې په دې زیارت ورنولي پیسې دي په زیارت ورنولي لاندې ورته سوړه کړي هلته پرېوځي او لاندې نه ورته یو ځای جوړ کړي پراشپیلونه یې ترې راکاږي دا دومره پیسې او بعضو ته حکومت په ټیکه ورکړي اوقافو والا او د دنیا پیسې روانې دا زمون خلک ټیک ده سړی نیک دی خو لیکن نسیخ یې نیک نه دی که نه نسیخ یې ګیره خرایي نسیخ یې فلمونه ګوري نسویخ وی سلیماګانې جوړې کړي دي نسویخ په دغه پیسو دی او د لندن او د امریکې او د برطانیې چکرې لګوي او سویټزرلینډ ته دی په هغې نخرې کوي اولیا د ټیک د نیکه ولی د نیک سړی دی اوس نسب یې شته نو دی خو نیک نه دی که نه دا څه کوي په دې سن کې زه تللی وم یو ځل زموږ ما سره سراب احمد حاجي صاحب سره یو ځای تللی هلته خبر شوم چې هلته څه چل دی هغې ورته مرشد پاک وایي مرشد پاک نو دی بسو چلو کی مرشد پاک براشی نو دغه غریبانان خلق دی په خدای یقین وکړي رجزانان د سردارانو او دغه وډیرګانو پټی کری زمکه کری او هغه ولا اسم نه ورکي چې مال کله اوشي فصل اوشي مرچکه او غنم او کومبه وغیرہ نو نیک بلار شي منډه ته خرڅ بشي نو پیسې به وډیره لګي دل نه راځي په کوته څه دی بزی هغه وډیره ته به پزمکه ناستی نه سپلیش تایخ پیپ لخ پیګري یو کوټه ده او دغه نو شپول دی او دا غریب بخپیب لخ پیو د کیږي خټو کې ګرځي منځونه کم ځای کوي منځ نشتا منځ نشتا صاحب تبلیغ والا یو جمعات تلاړ چې دروازه کولا وکړه نو جمعات ښا پروتو پکې د خر ډانچه پرتا و اعتراو وستا د خر ډانچا نه خلکو ته وینا یو اوهو دا خو د معنا دونه مدمخ کې خر رک شوی وګورئ هغه جمعات ته نه نوته چې ته ورننه وته بیا دراوته په چل نه پویدنو پکې مړ شوی داسې جمعاتونه داود جان حاجي صاحب دا سوراب حاجي صاحب ورور نه په خپله تپوسو کې دی هلته پاتې کېده وایي ما ته کسان وی چې زمونږ یو پلار دی او که څوک دی حاجي صاحب ته چې دی چار دې ته نو اول په د جنازه وکړه نو بیا لاړ شه وایي ما ورته چې ولې مړ شو څو نو وایي مړ نه دی سخت دی نو مې په جمدي سنګ جنازه وکړم نو چې ته لاړ شې او دی مړ شي بیا په جنازه څوک کوي اوس څه کې داسې خلک په روژه کې قسم په خدای د روژې په میاشت کې ودونه کوي د روژې په میاشت کې ودونه او د روژې په میاشت کې د هغوی چې کومې میلې وي د سارو منډې شربتونه پکې خرڅېږي او دنیا سکي داسې خلک هېڅ نه خواران نه دي خبر لیکن کار یې څه دی او دقه سخا پسخا ګرځي مال ټول وړې راوړي او دی غریب ځي او د دکان نه سودا راوړي او هغه د پسې قرضې لیکلي کېږي ډېر بد حال دی لیکن کار یې شي د جمعې په شپه به په یو کلي کې میلای مرشد پاک به راځي نو دا ټول هلته غونډ شي زموږ مرشد پاک را روان دی نو خلکو دې مرشد پاک له ګډان او چیلي ساتلي نو دا ولا بوزي نو مرشد پاک څنګه غټ غټ بریت ګیره خریلې مونځ نه ورځي ټوله شپه به قواله وشي او ګډېدل به وشي او چرسونه به وسکلی شي ټوله شپه چرسونه وایي ښه زبردست لوخړې ته خېږي او ټوله شپه قوالي وشي او ګډا ګوډي وشي او بس مرشد پاک له پخپو هم پروځي او په لاسونو هم پروځي او مرشد پاک له خلکو ګډان چیلي ساتلي په د هغې نه ټرک ډک کې ته غوڼې اوسي یا پس تش دقسې کور ته را روان نن هلته دا میله ده بله جمعې شپه بل کلي کې ده بله جمعې شپه بل کلي کې ده بله جمعې شپه بل کلي کې ده زمونږ خلک وایي نه بس دا مرشد پاک دا د نیکو خلکو اولاد دی او دی به هغه نیکان نیکونه بیا جنت ته بوځي دی به موږ هم ځان سره جنت ته بوځي دا په قمقل خلک
جنت ته په خپل عمل دی ایمان بای او نیک عمل بکې نو پلار او نیکه دې نیک سړی دی او زوی او نوسی هم نیکان دي نیک عمل کوي نو دا نسب فایده رسوي رسول الله مبارک لور حضرت فاطمه دا زما د غوښې ټوکړه دا ګورې وای چا که مینه وکړه ما سره مینه وکړه که چا ورسره بغض وکړه ما سره بغض وکړه حضرت عباس وی زما تره دی که چا دې خفه که زه خفه کړم دې خوشحاله که زه خوشحاله کړم حضرت حسن او حسین دا نسب دی خو نیکي ده چې نیکی وسره بیا بالکل نسب فایده رسوي بالکل تاسو ته مې تیره جمعه کې د حضرت خضر دغه دیوال د نیغېدو خبره کړې ده خو که نیکي وسره نه ته په خپله بد عمله او نیک نه او نیکه د لوی سړی تېر شوی دی هېڅ فایده دله نه ده نو اولیا وپېژنې نو دا مه چې زیارت کې ناستې دا د خدای ولی دا مو چې دا د نیک سړی بچی دی نو بس دا ولی دی خدای ته رسېدلی دی او زه به دله ورځم او دله به پیسې ورکوم نظرانې به وړم او بس دا د نیک سړي اولاد دی نه 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 نیک سړي اولاد نیک دی به سر وچېشه د نیک سړي اولاد عالم دی د نیک سړي اولاد نیک دی به سر وچېشه بالکل معنا خو چې نیک پلار او نیکه نیک تېر شوي دي او بچي یې بدعمله دي دا اولیا نشي کېدی دا ولیان نشي کېدی ولی هغه دی کانو یتقون ایمان سره تقوا چې پکې ګوره په شریعت یې وګوره چې تقوا وسره نی هغه ولی کېدی شي هر عالم ولی دی د خدای کوم عالم عقیده برابر ده تقوا پکې ده بس دا ولی دی هر یک دا یو ډله نه ده چې دا اولیاء دي او دا مولیان دا اولیاء دي او دا مولیان عجیبه خبره امام بخاری مولا نو قبر نه به خوشبوئی اتلی امام ترمذی عالم نو د حدیث درسونه عبد الله ابن مبارک عالم نو عبد القادر جیلانی رحمت الله علیه عالم نو ورشه د عبد القادر جیلانی تفسیر وګوره تفسیر جیلانی رحمه الله څومره لوی سره امام ابو حنیفه رحمت الله علیه علم نو بعض خلک دا جدا کی دا عالم دی او دا ولی دی دا عالم دی او دا ولی دی کوم عالم چې د علم خدمت کوي د دین خدمت کوي او خلکو ته منځونه خي خلکو ته روجي خي او خلکو ته نیک اعمال خي او په خپل متقی او پاک دی قسم په خدای دا خدای ولی دی یو سړی د حضور پاک د احادیث او خدمت کوي یا د پیغمبر مبارک او یا د قران د تفسیر خدمت کوي او یا د فقه خدمت کوي او د ګنا نه ځان ساتي بس دا د خدای ولی دی خو د دنیا خلقو ته دین رسای د برکت ته خو الله پاک د دنیا خلقو ته حدیث او رسول د برکت ته خو خلقو ته الله پاک ډېر لوی نه کېو رسول د خوري کتابونه ولیکل خلک کتابونه ګوره او فائدې ته اخلي پزا د خدای اولیاء دي کړه ولی ستوي ولی دې ته وای چې په سره جنډه لګېدلې نه دا دوه سيزونه ایمان او تقوا بعض خلک یا تو هر طرف تشتا کنه بعض سړی نیکی خانقاه کې ناشتي او بلارم نیک سړی او دې په خپلم نیک سړی دی او خانقاه کې ناشته او خلک ول راضي او وظایف ورکې ذکرونه بسر او چشم دا د خدای ولی شو ولی د خلکو اصلاح کوي خلکو ته نیکی خي خلکو ته کلمې خي د خلکو صحبت وسره پیدا شي نیکی وته خلک وسره ډېر خدای نیکان کی صالحان شي وسره ذکر واسکا دی خلق روکے گئی گھٹ کے ناشتے تسبیح رہی پدید نہ کامیابی گئی حالانکہ پس سبا کامیابی دا پا گھٹونو کے ناس دا پا گھٹونو خانقاہونو کے ناس نہ گھٹ کے ناستے خانقاہ کے ناستے خدا یادے او نیکی کئی او خلقو تم نیکی خی خلقو تم وی ذکر کوا خلقو تم وی درود شریف وایا بیعتونو سر خلق کئی ٹھیک تا کپتا ایمان برابری الامنو دا کے داخل دے او تقوا پکے دا بالکل دا خدای نیک سارے نو سوک دیر افراد تفرید کے تلی دی سوک بالکل دا ذکر و اسکار او دا خانقاہون او دے پسے بدے ردے ہوئے سوک پدے طرف نقصان کئی او سوک دون حد ترسیدی دی چی من جوریانو تم پیران ہوئے او هغه گیر خریل وتا او چې هغه پلاران نکونه نیکان تیر شوی دی گیر خریل دی او سپیچ د سپو مقابله کوي هغه ته اولیاء وای دا سبنه کوخه اولیاء بسو کی اولیاء هغه لومبه چې ایمان او عقیده برابرې بس
د الله او د رسول درولې شوی عقاید چې هغوی سره موږ ته ښوولي دي او د صحابه چې کومه عقیده وه موږ ورته اهل السنت والجماعت وایو. اهل السنت څه د پیغمبر د سنتو تابعدار او اهل الجماعت څه د صحابه او د جماعت تابعدار. بس چې دا خپل عقیده لري بس دا. او دویم کانو یتقون چې تقوا پکې وي، پرهیزګاری پکې وي، نیکی پکې وي، د ګناه نه او د دې وړو غټو دواړو ګناهونو نه ځان ساتي. باقي ګورې یو خبره درته وکړم، مکمل پاک سړی چې هېڅ ګناه نه کوي داسې څوک هم نشته. وي به خو چندې څو کسان به داسې نه یم چې څوک نشته خو چندې څو کسان به په دې معاشره کې به دا پوټیني پوټیني غلطۍ دار چا نه کېږي. دا به زمونږ نه هم کېږي، ستاسو نه هم کېږي، بل نه هم کېږي. معاشره داسې ګډه وړه دجالي معاشره ده. دجال ته زمانه روانه ده نږدې کېږي نو هغه برکات نشته کم برکات چې د حضور پاک د زمانې برکات نشي کېدی، د صحابو د زمانې برکاتو نشي کېدی. بعض خلک وایي دنه ناشنا کار وشو او دا د خدای ولی دی، ناشنا کار ته شو وګوره کدی نیک ته په خپل خدای کرامت شو او کدی نیک نه دی فاسق فاجر دی نو دا سحر جادو دی. بر رسول الله مبارک فرمای چې د ګوتې د بند عمر دی د سنتو خلاف دی او د تا انور اوس په مې لاسونو کې ښکته کړل دا به نیک سړی نه دا به ساحر او جادوګر. شریعت دې ته ګوره په شریعت برابر دی او کنه باس دا لنډه خبره شوه. که په شریعت برابر ډېره خبره او که په شریعت برابر نو چې د خدای ولی وته تا نه د خدای ولی نشته ته مسلمان ټیک د لاندې درجې به او مسلمان الحمدلله ایمان به نو خپل نیک اعمال په خپله کوې د چا پته مه مګر دی نیک اعمال کوې خپل منځونه او خپل مستحبات او خپل روجې او خپل نفلونه کوې د چا پته مه مګر دی. که نیکاني دعا ته وغواړئ بیا صالحاني دعا ته وغواړئ هغه کې خو چې په خپل هغه په شریعت برابر او چې په شریعت برابر نه چې نږدې ولا ورنشي ته ته په شریعت برابر دا غل سره پاره شریعت برابر نو بیا والله الله دې مونږ ټول نیکانو ګرځول کې او یا الله د دین او د شریعت مطابق عمل نصیب ګرځول کې.